بسم الله الرحمن الرحیم کلاس 12 بیالوجی نه مونږه یو ټاپک شروع کړی دی چې ایویډنسز اف ایوولوشن چې ایوولوشن ساينټیسټ وایي چې ایوولوشن چې هغه کیږي بیا خلکو اعتراضات کول چې آیا ایوولوشن کیږي نو تاسو دا غي ثبوتونه چې پیش کړئ دغه ثبوتونه چې مونږه ایویډنس چې هغه ورته وایو د دې نه مخکې موږ یو ټاپک کړی دی په دې ایویډنس کې نن به مې ټاپک کو ایویډنس فرام فاسلز چې د فاسلز نه مونږه ثبوت راوالو هغه مونږه پیش کو چې او ایوولوشن چې دی هغه کیږي د ساينټیسټ چې وي د صحیح وي اوس د فاسلز مونږه څه ته وایو فاسلز مونږ د دوایي یو ژوندی ارګانیزم دی د چې کوم باقاعدات پاتې شوي دي په دې ځمکه کې نو دغه ته مونږ وایو فاسلز زیاتره داسې کیږي چې په یو ځای زموږ سره زلزلہ رااله آتش فشان چې دا غو چاودا یا زموږ سره سیلاب راغی طوفان راغی د لیوینګ ارګانیزم چې د ځان سره ویشي دا په دې ځمکه کې چې د بالکل خښ شي په دې باندې ډیر شي کلونه چې د تیروزي بیا 100 کال بعد یا 50 کال بعد ارکیولوژي والله شي د دوی د باقاعدات د هډوکي چې د راوباسي نو دغه ته مونږ وایو فاسلز نو د فاسلز د وجینا آیا د دې ایویډنس ثبت لګي او کنه چې آیا ایوولوشن زموږ سره کیږي او کنه دا غین علاوه فاسل شي دي دا ساتي چې دا زیاتره زموږ سره پر راکس کې کمی غټي چی نو دا فاسل شي نو دا زیاتره زموږ سره په هغه راکس کې ټیک شو ها چې کله موږ د دې فاسل سټډي موږ کوو نو هغه کې دا ځان د بیولوژي یو جدا برانچ دی هغه ته موږ وایو پیلیونټالوژي څه ته وایو پیلیونټالوژي ټیک شو اوس موږ راځو باقاعده د مین ټاپک ته چې ایویډنس فرام فاسل چې څنګه نو ساينټیسټو چې کله د دې فاسلز نه ثبوت راغستو چې آی ایوولوشن شوی دی کنه دوی به کې دوه اگزامپل راغستي یو اگزامپل دوی راغستو د هارس او بل اگزامپل دوی راغستو د برډ د مرغۍ د دوی چې کوم باقاعدات دي د دې نو ثبوت چې دی هغه مونږه پیش کوو د ساينټیسټو مطابق ټیک شو دوی ته سپاسلز ملاو شو سباقاعدات چې دی هغه ته ملاو شو د هارس او د برډ دوی دا وی چې دا کم باقاعدات چې دی د زموږ سره 60 میلیون کلونو مخکې والا دی سونه دی 60 میلیون ایرز والا مخکې چې دا یو اس چې دی هغه تیر شوی یو برډ چې دی هغه تیر شوی 2 کلونو مخکې دا غي باقاعدات چې دی هغه د اومندو دا غي نه دوی دا وی چې او ایوولوشن چې دی هغه زموږ سره کیږي دوی څه خبره کوي لکه زو دلته کې یو ټری پرس چې دی د جوړو ما لکه پرس کدا زما سره انسیسټر دی دا یو اس دی دا انسیسټر دی ټیک شو دا کوم اس چې دی د سپیشیز دا د نسل چې دی هغه سیوا کیږي د نسل چې دی دا سره روان دی ټیک شو په دې باندې چې ځان بو کوي د نسل چې دی دا سیوا کیږي پرس کنن سبا چې دی 2025 دی او دا 60 میلیون کلونو مخکې د دوی انسیسټر دی د دې اسونو د آبادی د دوی د سپیشي د آبادی چې د سره روان 2025 تراله نو موږ نن سبا کوم هارس چې موږ په خپل سترګو باندې اینو په 2025 کې نو دوی وایي چې په دې کې ډیر زیات ماډیفیکیشن شوی دی ماډیفیکیشن داسې شوی دی دوی دا خبره کوي پرس کدا زموږ سره یو اس دی ټیک شو دا زموږ سره یو اس دی دا د مخکینی خپې دي او دای شاتنی خپې دي نو دوی دا خبره کوي د 80 میلیون کال مخکې چې کوم اسو نو دا غو مخې ته په یو خپه کې سلور غوتی وي سو غوتی وي سلور غوتی وي بیا وایي چې په دې کې ماډیفیکیشن کې دو نو د دوی درې غوتی چې دی غپاتې شوي دوی ته باقاعدات دي ملو شوي دي چې اسو ته ملو شوی دی او داغه چې کومي او دوی دا خبره کوي چې د دوی چې کوم خپې دي نو باقي سالور غوتی چې دی هغه موجود وي بیا به درې پاتې شوي نو دوی دا خبره کوي چې 2025 ته چې کله دا اسر رسیدو د سپیشي را رسیدا په دې منځ کې ایوولوشن کېدو نو که تاسو دې اس دې خپل سوچ کې د خپې چې دی دا وس داسي ټیک شو دا غوتی چې دی دا بالکل د دې نه چې دی غیب شوی دی او بعضی نه ساينټیست دا خبره کوي چې نه وسه هم د دې اصول په خو کې دوه غوتی چې دی هغه موجود دي د ایوولوشن د وجه خو موږ چې کله د استګورون د خپل چې دی هغه داسي نو په دې کې د دې غوتو د کانسپټ چې دا پکې نشته
نو دې ته ویل کېږي ایویډنس فرام فاسلز. د فاسل نه موږ پته لګي چې مخکې د دوی ګوتې وي او اوس یې د خپل نشته، نو په دې کې چینج راغلی، ایولوشن چې دی هغه پکې شوی دی. نو دا خو زموږ سره وو هارس. ټیک شو. بیا زموږ سره یو برډ دی په دې کې چې هغې ته آرکیوپټیرکس چې دی هغه ورته ویلی کېږي. څه ورته ویلی کېږي؟ آرکیوپټریکس یو برډ دی زموږ سره. ټیک شو. نو دوی دا خبره کوي دا 15 میلیونه کاله مخکې دوی ته یو برډ چې دی هغه میلاو شوی و چې په هغې کې 2 خصوصیات وو. په هغې کې یو خصوصیت چې و هغه د ریپټایلز والا و. ریپټایلز موږ څه ته وایو؟ یعنې هغه ځناور چې هغه کله په خېټه باندې ګرځي نو دغې ته موږ څه وایو؟ ریپټایل چې دی هغه ورته وایو. او په دې کې دویمې خصوصیت د ایوین و. ایوین چې دی موږ په جمع کې مرغو ته چې دی هغه وایو. نو دوی دا وایي چې 15 میلیونه کال مخکې د مرغۍ چې و نو دا به زموږ سره په خېټه باندې ګرځېده، او نن سبا چې کومه مرغۍ چې دی هغه موږ اینو نو هغه تاسو ته پته ده چې هغه په کومه طریقه باندې چې دی هغه ګرځي. دا په ځمکه باندې ګرځي. ټیک شو. او د هغې نه علاوه دا زموږ سره الوزي هم. نو دوی دا وایي چې مخکې به دا صرف په خېټه باندې ګرځېده، خو نن سبا چې دی د الوزي په دې کې موډیفیکیشن شوی دی، د دوی وینګز چې دي هغه ډیولپ شوي دي. نو د هغې د وجې نه چې دی دا مرغۍ چې دی الوزي، خو دوی چې کوم باقاعدات موندلي نو په هغې کې دا مرغۍ دوی ته میلاو شوې وه او د دې مرغۍ خصوصیات د چا په شان وو؟ هغه د ریپټایل په شانتې وو. نو دې ته ویلی کېږي ایویډنس فرام فاسلز. نو دې نه دا پته لګېږي ساینټسټ چې کومه خبره کوي د دوی مطابق دوی وایي چې په دې کې ایولوشن چې دی هغه شوی دی. نو په چپټر نمبر 24 کې کلاس سیکنډ ایئر بایولوژي تاسو ګورئ کوم چې ایولوشن چپټر دی په دې کې ډېر شی ایویډنس چې دی هغه ورکړي دي. د دې نه مخکې موږ یو ټاپک کړی کمپیریزن والا، دا فاسلز والا شو. په دې کې چې دی بیا بایوکیمسټري خبر راځي، په دې کې د امبریالوجي خبر راځي، ډېر شی ایویډنس دي. او ستاسو په کتاب کې چې دی 7 اتې راغستې دي. ټول چې دی په یو ویډیو کې چې نه کور کېږي، بیا ویډیو چې دی هغه ډېر زیات اوږدېږي. زه کوشش کوم چې په یو ویډیو کې 8 یا 10 منټه کې دغه یو لیکچر چې دی هغه زه تاسو ته چې دی راغونډ کړم. خو یاد ساتئ کوم ایګزام چې دی سیکنډ ایئر نو په هغې کې د دې نه یو کوېسچن چې دی د ایولوشن چې دی خامخا راځي. یو ایویډنس چې دی دا اکثر په شارټ کوېسچن کې رالي. که فرض کړه په لنګ کوېسچن کې رالي نو بیا به چې دی 2 او 3 جزونه چې دی هغه به یو ځای کوي. کانسپچوال چې دی هم راغستی چې تاسو ته صرف دا ووایي چې آرکیوپټیرکس مرغۍ په باره کې چې دی تاسو څه پېژنئ. داسې کومه مرغۍ وه چې د هغې د ریپټایل په شان چې دی خصوصیاتو د ایم سی کیوز چې دی هغه راغستی شي ستاسو نه پریکټیکل کې چې دی هغه هم تپوس کولی شي. نو کوشش کوئ چې په دې خبر باندې چې دی تاسو ځان پوه کوئ، یو بل سره ډسکشن کوئ د ملګرو سره چې ایولوشن دا کوم ټاپکس چې دي دا ستاسو مکمل چې دی کور شي. نو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. تھینک یو، ډېر مننه.